دا یو وظیفه. بعض خلک اکثر خلک داسې وي چې استاد جي واده مې کړی بچي مې نشته نارینه زنانه، نو د نارینه اولاد دپاره د حضرت زکریا علیه السلام دعا ده رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا آیات کثرت سره څومره ویلی شي، رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین کثرت سره وایه. علامہ ارشد حسن ثاقب سے فرمائی وہ جامع الوظائف کی لکھی کہ کم انسان دا وظیفہ پابندے سره کوي ان قریب الله جل شانه د اولاد ور کوي، نارینه اولاد ور کوي. الله دې ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي، مشکلات د الله د ټول امت آسان کړي. دی وخت چې کوم د مسلمانانو پریشانی دي او د غیر خلکو د کافرانو د مسلمانانو پورې خنداګانې دي او چې ته مسلمانې ته ولې پریشانې. نن پاکستان چې کم دی د دنیا قرضدار دی، روزانه قرضداري کیږي. دا کې ټولو لوی وجه دا ده چې مونږه قرآن و حدیث پریښی دی، شریعت هم پریښی دی. الله دې زموږ د قرآن و حدیث سره شریعت سره مینه محبت پیدا کړي.